السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سمین میډیا یوټیوب چینل ډیرو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې ښه به یاست، د ژوند چارې به مو په خیر تېرېږي. نن دا د یو ځل بیا قدرمنو لیدونکو د یو بل ښایسته پروګرام له لارې ستاسو چوپړ ته حاضر شوی یم. نن په کندهار کې په ارغنداب ولسوالۍ کې د میلکو لبنیات او د میلکو تولیدات له لورې په ارغنداب کې یو نوی نوښت شوی دی. هغه دا چې د میلکو د انارو د پروسس کمپنۍ په ارغنداب ولسوالۍ د سرکاري باغ په سیمه کې فعاله شوې ده. نو په دغه کمپنۍ کې به د خیره سره د ارغنداب او د شاوخوا سیمو ولسوالیو انار به راټولیږي، بیا به دلته پروسس کیږي، روب و مربا او ځینې هغه توکي او هغه خوراکي توکي به ځینې جوړیږي چې بیا تر ولس پورې ورسیږي. نو په دغه پروګرام کې تاسې راسره اوسئ د خیره سره، د دوی د مسؤلینو سره به هم غږیږو. نن ډېر ښایسته پروګرام جوړ شوی دی د خیره سره، نو تاسې راسره اوسئ، پروګرام جریان لري. قدرمنو دوستانو، دغه د انارو د پروسس خونه ده او دلته د انارو مشینري پرته ده چې د انارو څخه بیا دانې باسي. وروسته به د مسؤلینو سره غږیږو او خبرې به ورسره کوو. اوس مهال تاسې وینئ دوستانو چې دلته په دغه ماشین کې انار د دغه سر د ځای څخه ورچي او څنګه بیا هلته نو دانې دانې راوځي. لکه څنګه چې مخکې وویله چې په کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د میلکو د خدماتو او تولیداتو له لورې یو بل نوښت شوی دی. هغه دا چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د انارو د پروسس کمپنۍ یا کارخانه فعاله شوې ده. نو راځو د دغه کمپنۍ له یو تن مسؤل سره غږیږو چې په دغه اړه باندې څه نظر لري او څنګه دغه اقدام کړی دی او دغه اقدام دوی څنګه ارزوي. السلام علیکم، جوړ بخیر. وعلیکم السلام، ښه جوړې خیراتي. ډېره مننه، ژوندی اوسې. نوم راته ووایاست او دا راته ووایاست چې دلته په میلکو د انارو پروسس کمپنۍ کې تاسې مخ ته وړئ، کومې چارې تاسې مخ ته وړئ؟ نوم مې سمیع الله دی، د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ یم. دغه د انارو په پروسه کې چې موږ سره اخته یو، دا موږ د انارو کار یې مخ ته وړو. د شیدو دا موږ فعلا خو د انارو په دغه کې د انارو کار یې موږ مخ ته وړو. دغه ماشینانو دا کارګرو دا ګرده دا چې د انارو ډېر زموږ د اقتصاد لپاره ډېر ښه تمام شوله او نور چې د مخه به زموږ انار بل ځایو ته نه تلله، خو اوس چې دا لارې سره بندې شولې، دغه د انارو د میلکو اجمیا صاحب دغه د انارو پروسس سره دغه کې دا د وطنوالانو لپاره به بغدارانو او مالدارانو لپاره به ډېر ښه تمام شي. نو دغه موږ سره دغه انار رانیسو او دغه روب و اناردانې و ډېر شان ځینې جوړوو چې د ولس لپاره ډېر ښه تمام شي. یوازې روب و اناردانه ځینې جوړوئ که یا تر څنګ نور مربا مو لیدله؟ تر څنګ مربا و ډېر یعنې پنځه شپاره کمه شیان وي چې جوس دی، انار دی او د انار دانې دي، دغه څه پرېسوو ډېر شان د هغوی څه انار جو سره دغه کوو چې د لاره بانو سره د وطن په خاطر مو سره دغه کړه. د وطن په خاطر مو کړي دي، ډېر ښه اقدام مو کړی دی. خدای دې تاسو او موږ غواړو چې داسې نور فابریکې هم فعاله شي، چې نورې څانګې داسې فابریکې هم فعاله شي، داسې ډېر ولس په اخته شي. اوس مهال یوازې په ارغنداب ولسوالۍ کې دا کارخونه فعاله ده. آیا د نورو ولسوالیو او د نور ځایو څخه هم انار تاسو ته راځي که یوازې د ارغنداب انار؟ یا راځي د ارغنداب دي. نو چې فعلا اوس دا دغه کړو نو شاید د نورو ولسوالۍ دا هم راوړو، د نیم کندهار انار موږ وباسو. ډېر ښه مو کړي دي. بس نو دا په لږ وخت کې دونې دغه ورسره کړي دي.
دا د ملکو تولیدات دي چې دوی په دغو برخو کې بېلابېل خدمات لري او شلومبې، مستې، کورت، مټایان او ترڅنګ یې سندل او شیدې، همدارنګه ډبل روټي، کلچې او کیک دا ټولو شیانو کې دوی فعالیت کوي. ترڅنګ یې دا د نن یو بل نوښت هم شوی دی چې د انارو د پروسس کارخونه رامنځته کړې ده. سلام علیکم، څنګه یې؟ په خیر یې؟ صحت ښه دی؟ جوړ یې؟ دا څه شی دی؟ دا د انارو مربا ده. ښه، دغه نوی تولید دی؟ ښه دوستانو، دغه نوی تولید دی د انارو مربا. کوچني کوچني خاشوکې دا بیا داسې راپورته کړې. ښه صحیح. دغه نو نوی تولید دی او دا چې دی دا مربا ده. ښه، دا نو بېلابېل ډولونه دي، بلکل ځینې تروې دي. دا د دغه اوسني تولیداتو څخه دي. دا د دغه اوسني تولیداتو دا هم د انارو څخه دی که دا بل شی دی؟ ښه، دا انار دي. په دې کې بیا مغز ګډ کړي دي چې بلکل د انارو مغزدانه ده هغه په اصطلاح باندې. نو ماشاءالله د ښو تولیداتو ترڅنګ نن دا د یو بل نوښت هم کړی دی چې په دغو برخو کې د خپلو هېوادوالو لپاره دغسې نوی برانچ فعاله کړی دی. بس نو دغسې د کار خلک دي لا ډېر چې دا نو بس ځوانان دي د ملکو د کمپنۍ چې ماشاءالله نور به بیا وروسته هم خبرې ورسره کوو. د دې پر نوښتونو به نور هم غږېږو، تاسې راسره اوسئ. قدرمنو لیدونکو، بیا هم په خیر راسئ. غونډه تقریبا خلاصه شوله، ډوډۍ مو نوشجان کړله. اوس نو راځو د ملکو د انارو د پروسس کمپنۍ چې د باور مشینري یا انجینرینګ خدماتو تر چتر لاندې دغه کارخانه او کارخونه فعاله کړې ده. د دې له مسؤل سره غږېږو. د دغه باور کمپنۍ د انجینرینګ کمپنۍ د مشینري له مسؤل سره غږېږو. قدرمن پوپل صاحب دی. پوپل صاحب ښه راغلاست درته وایو. وعلیکم السلام، خدای مو راوله. څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ ډېره مننه، ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ. پوپل صاحب که د باور ګروپ اړوند زموږ لیدونکو ته معلومات ورکړئ. باور انجینرینګ یا په اصطلاح د مشینري تولیدي کمپنۍ په کندهار ولایت کې د 2 کالو راهیسې فعالیت پیل کړی دی. په داسې حال کې موږ د مشینري یو اقدام وکړی چې په اړوند ښار کې یا په اړوند هېواد کې د مشینري اړوند ډېر مشکلات او ستونزې وي. هر صنعتکار دا ته زړه نه ښه کوي چې د صنعت خواته راسي. ولې چې د مفکوره اخیستې وه چې زه به مشینري د کوم هېواده پیدا کوم، په کوم شرکت څخه به رانیسم، د کوم هېواد مشینري مفیده تمامېږي، څوک یې راانسټالوي. نو باور کمپنۍ دغه ټولو مشکلاتو په کتلو سره او د دې د حل دپاره دا فکر وکړي چې موږ باید بهرني کارمندان راولو او د دې خپله د مشینري کمپنۍ فعالیت شروع وکړو. په دې سره به یوازې د مشینري خدمات مو نور کړو، بلکې د داخلي خلکو او انجینرانو تخنیکرانو یو علم او ټکنالوژي را انتقال کړو دوی ته چې د هغه د وخت په تېرېدو سره 3 کاله بعد 5 کاله بعد به موږ هېڅ نوی بهرني کارمندان ته اړتیا ونه لرو. ولې چې دغه یو داسې ټکنالوژي موږ سره انتقال کړې ده چې هغه ایراني، پاکستاني، جرمني مشینري ده. د هغه په توسط به زموږ انجینران د وخت په تېرېدو سره دوی خپل ځان ته د کوم ماډلونه یا کاپیانې را انتقال کړي او بیا به موږ تاسې انشاءالله وکړای شو چې خپل په داخلي سټپ باندې مشینري جوړه کړو. ډېره مننه قدرمن پوپل صاحب. تر اوسه چې دغه مشینري لیدونکو ته ور وښیو چې تاسو په کومه برخه کې دغه مشینریانې راوارد کړي دي او تا خو یادونه وکړه چې د دې کارمندان بهرني کسان دي. 50% بهرني کارمندان دي، 50% موږ تاسې خپل داخلي د هېواد یا د سیمې انجینرانو تخنیکران دي. په ډول دغه ماشین څخه وکړو باور صاحب، تاسې دغه ماشین موږ ته تشریح کړئ. دا ماشین د ټوش پیپر یا د شیدو یا د سرلاکو د کوټۍ پیکولو ماشین دی چې دا ډبه 4 طرفه پیکیږي. نو اوس متاسفانه موږ د بر کنکشن په داسې حالت کې نه لرو، کنې درته چلنده کولی هم سوای او دا به مو کتلي د نږدې سوای. خو دا د په اصطلاح باندې د کوټیانو د پیکینګ ماشین دی. او غټ کوټیانې لکه ټوش پیپر دی په یوه ساعت کې یا مثلا هغه د کار ظرفیت یې څومره دی؟ دی مثلا که په لاس باندې ته د ورځې کوټیانې سرش کې یا پیک کې په اصطلاح هغه به په ساعت کې ته په لاس د یا د بشري قوې په توسط به مثلا 100 دانې کوټۍ سرش کې، اما د ماشین په واسطه په یوه ساعت کې دا 15 ګونه یا 15 چنده بالا کېږي. ډېر ښه. یعنې دا د قدرمنو لیدونکو دا د پیکینګ ماشین دی، د قوطیو د دې شان د پیکینګ ته څنګ ته یو بل ماشین پروت دی. قدرمن پوپل صاحب دغه ماشین دا بیا کړایانې دي یا په اصطلاح باندې موږ تاسې محلي دیګونه ورته وایو، خو دا په لوړه سطحه جوړ شوي چې دا په لبنیاتي
کمپنیانو کې استفاده کړي د شیدو تولیدات ولري په دې سره شیدې د سندل لپاره یا د کلفي لپاره کویا جوړیږي چې پخیږي دې ته هیڅ نوع اپریټر ته اړتیا نشته چې ورته ودرېږي دا اتومات سرخي او دا یو بل نوښت و ابتکار پکې په دې کې به دا راغلی دی چې پخوا LPG وه په ګیس په ذریعه به دا پخېدلې اوس موږ بخار ته راولي دي برقي هم نه دا بخار ولا دي که په کمپنۍ کې بایلر وي دا ښه په اساني سره چلول کېږي د ګیس د مصرف څخه دغه کېږي بالکل مصرف یې شاید ډېر کم او څنګه ته چې بل ماشین دی دا هم داسې لکه داسې غوندې معلومېږي دا بیا د دوا او د درملو ماشینري ده په دې سره بیا د موادو محلول یا د پوډرو محلول کېږي هر نوع پوډر دې ماشین باندې محلولیږي هغه په فارما کې په غذایي مواد په کمپنیانو کې وي د خپل مثلا پوډر او مثلا نور مواد سره مکس کړي او سره پوډر فارمولا درته جوړي مثلا ته غواړې 1 کیلو یو رقم پوډر 1 کیلو بل رقم پوډر 1 کیلو بل رقم پوډر څو قسم پوډر په یو حال کې درته مکسوي په یو وخت کې او څنګه یو بل غټ داسې ټانکۍ غوندې دا په اصطلاح باندې سټیل ټانکیانې دي دا په هر نوع کمپنیانو کې په استفاده راځي که هغه لبنیاتي کمپنیانې وي که د دوا او درملو کمپنیانې وي که غذایي کمپنیانې وي دا میکسران ولا دي همې سټوریج کولی شي ذخیره کولی شي مواد پکې کې خوراکي مواد دا سټیل دي دا هېڅ نوع بوی هېڅ نوع زنګ نه کوي زموږ ماشینري البته ټوله ماشینري مو سټیل ده اوسپنیز دغه ماشینري مو نه ده دغه بل ماشین پروت دی دا بیا هم یو بل چې هغه دا سره مکس دي ابتکاري او نوښتي د باور کمپنۍ د ماشینانو څخه یو بل نوښتي ماشین دا دی د دوا او درملو په کمپنیانو کې که موږ تاسې هغه بوتلان یا شربتان چې شو د 80 ملي څخه د 240 ملي پورې هغه دغه ماشین په توسط باندې جوړیږي پیل کېږي د کېږي سرپوش کېږي هغه بوتل هلته لیبل کېږي یعنې دغه زموږ د شربتانو کوم کوټې چې شربت څښي دا مکمله د پیکینګ ماشین دغه دی دې ته صرف پلانټ وایي شپږ نوزله انجینرینګ کمپنۍ دا نو بس درملو هېوادوالو ته په ماشینري برخه کې چې نوې تازه راوارد کړي دي او په افغانستان کې دا شی فکر کوم چې ډېر کم دي نه در اوسه خو داسې یو د ماشینري اول کمپنۍ موږ نه درلوده الحمدلله اوس باور انجینرینګ کمپنۍ وتوانېدل چې د ښار او سیمې ټول مشکلات او هغه د صنعتکارانو دپاره د ماشینانو هرې ستونزې ته لاسرسی ولرو یوازې نه چې موږ خپل ماشینان دوی ته ورکړو د دوی زړه ماشینري د دوی راوارد شوې ماشینري چې کوم په ګدامونو کې ورته ذخیره پرته وي هغه موږ کولی شو ورته انسټال کړو او ځو هاخوا ته خدمت پوپل صاحب دغه ماشینري د چی شته دا خو نو لیبل و پرابطلان چې لیبل ول کېږي هلته چې سرپورټ شو بیا چې لیبل ول کېږي دا نو دغسې پروسه داسې دغه سره جریان لري دغه کېږي ایښودل کېږي دا داسې بیا پروسه همداسې ده روانه ده دا بیا هم د دوا او درملو په کمپنیانو کې استفاده ځینې کېږي په شربتو یا په نیټروسي یا کلسي کې د بورې ته ضرورت شته هغه بوره په دغه ماشین په توسط ژرنده کېږي په اصطلاح ژرنده کېږي غټه بوره ورلیږي پوډر په لاس درکوي دا په هره کمپنۍ کې ضرورت یا شد که دا نیټروسي موږ تاسې خوړی ده هغه نیټروسي کمپنۍ کې به حتمي دا ماشین پروت وي پوپل صاحب محترم د باور ګروپ تر چتر لاندې دغه د انارو د پروسس ماشین هم تاسې ورته اماده الحمدلله د 2 میاشتو په جریان کې موږ دغه وتوانېدلو چې د انارو یو موډل رامنځته کړو د تازه انارو د پروسس لپاره یا د جوس یا د دانې د تولیدات لپاره مو باور کمپنۍ په دې وتوانېدله چې یو ډېره اعلی درجه ماشینري جوړه کړي او در ټیسټ څخه مابعد هغه تاسې وینئ تاسې عیني شاهدان یاست چې انسټال شوه الحمدلله تاسې تولیدات وینئ تاسې راځئ پوپل صاحب چې دغه د انارو ماشینري هم وګورو چې څنګه ماشینان ورته انسټال کړي پوپل صاحب لکه څنګه چې راغلو دغه د انارو د پروسس چې بیا دلته زموږ د هېوادوالو او زموږ د باغوانانو څخه انار راټولېږي او بیا دغه کارخونې یا دغه کارځای ته راوړل کېږي لاندې هم په زیات شمېر انار پراته دي تاسې دغه پروسه موږ ته یو څه دغه ماشینري او دغه ماشینان چې تاسې راوارد کړي دي او د میلکو کمپنۍ سره هم په ګډه همکاري باندې دغه ځای سره برابر کړي دي په دغه اړه باندې لیدونکو ته دغه ماشینري او دغه پروسس تشریح کړي دغه هم د انارو هغه موډل دی چې موږ باور کمپنۍ په دې وتوانېدل چې یو نوښت او ابتکار رامنځته کړي د انارو په بخش کې د تازه انارو بخش کې د انارو په بخش ماشینري اول لومړی د انارو د واشنګ یا د پرېوللو مرحله ده د دې ځای کې و د انارو واشنګ کوم میکروبونه بکتریاوې یا کوم دوی چې په کومو دوړو باندې لړل شوي هغه دلته پاکېږي د دې څخه وروسته بیا د انارو د وچېدو مرحلې ته راځي چې ته اوبه ځینې مثلا په سیلانه نول کېږي وچېږي د دې ټپ څخه مابعد ټیبل څخه بیا د انار د دانې ماشین ته ځي انار دانې ماشین بیا په دې توانېږي چې د انار پوستکی جلا کړي او موږ ته صافي دانه په لاس راکړي هغه تاسې لوړ ورپورته شو دا ځای به وګورو دلته زه ختلی شم ومهرباني ښه زه به ورپورته شم قدرمن لیدونکو دلته انار ورلیږي په دغه ځای کې د چې چالان شي انار ورلیږي انار بیا دغه لوړ مکسر ته برابرېږي انار پروسس دلته اجرا کېږي هغه پرېولي او پاک انار چې هغه دلته راځي
بیا نو په دغه ماشین کې به همداسې پروسس ترسره کېږي نه دانې چې دلته پاتې کېږي او کومې په دانه وخت چې ضایعات وځي هغه اوبه لاندې ځي دانې نورې پاتې کېږي بیا دې څخه وروسته دانې نه انتقالېږي دغه ځای ته راوړل کېږي دلته یې نو پوستکي راځي دا پوستکي راځي ته وینې چې په دا ماشینري الحمدلله باور کمنۍ داسې ماشینري تولید کړه چې هېڅ ضایعات به 100% 15% ضایعات نه لري یا بیخي ډېر 1% هم ضایعات 1% کې د اناردانه دغه ځای سره اخیستل کېږي بیا دلته راوړل کېږي دلته اناردانه راځي هغه دا چې اناردانه ماشین څخه ووتله اناردانه په لاس راکړه بیا دلته ایښول کېږي دانه دلته راانتقالېږي هغه دې خوا ته راوړي دلته انتقال شوله بیا دغه ماشین ته راوړل کېږي دا د پرس ماشین دی په اسلام ورته جوزر چې دانې څخه اوبه موږ ته په لاس راکوي چې کله چې دانې دغه ټپ تر واچولې بیا دا پرس ځي دا داسې پرس دی چې نه دانې ته نقصان نه سي نه دانې ترې خواله په اوبو مه کیسي دلته ولوېږي د دې څخه مابعده چې کوم فشار پر د اوبو دانو باندې رالي اوبه لاندې ټپ ته ځي او بل یو بل زموږ د کار یو بل ابتکار او نوښت دا دی چې موږ هېڅ ډول به تاسې وینئ چې نه پلاستیک کار سوی دی نه له بل کار سوی دی ټول غذایي مواد دپاره سټیل ممنوع چې هغه زنګ مثلا خرابې دا د صحت عامې یا وزارت صحت عامې لخوا منل سوي دغه دي مواد دي دا چې ماشینان موږ جوړ کړي دي بیا دغه ټپ د لارې څخه ګورئ تاسې وینئ ټوله پټ دي نه دوړه وهي او نه داسې کوم بکتریا او میکروب لاسرسی ورته کېږي همداسې ځي بیا نو د دې څخه وروسته مربا او روب دغه اوبه چې بیا راسي بیا دغه ټانکۍ ته ځي یخېږي دغه لارې څخه ځي دلته فلټر کېږي کله چې د اوبه د ماشین څخه راوتلې بیا دلته موږ د احتیاط په خاطر یې فلټر ورته ایښدي ولې چې په اوبو کې خامخا یو ډست راځي بیا پوستکي دانه پاتې کېږي هغه دغه مشخص فلټر نه راځي داسې چې کېږي لکه فلټر اوبه د دې ځای عمل خوله د یخچالي ټانکۍ ورته ایښه ده یا په اصطلاح کولینګ ټانک چې مثلا خراب دې به ته اوس بیا راوړل دغه ټانکۍ ته ځي یخ یې کوو کله چې انار یخ سي بیا خپل رنګ او خپل خیاست د لاس نور کوي نو دا به برق په انچلیږي دا یخي په 6 ساعته کې دا ماینس سره ولې دا اوبه کله چې یخ شولې بیا مرکزي کمپنۍ ته انتقالېږي د هغه تولیدات جوړېږي د هغه تولیدات جوړېږي نو واقعیت ډېر ښه نوښت مو کړی دی دغه او د انارو د اوبو سره کوم محلي شیان چې موږ لرو هغه بیا دلته جوړېږي لکه د انارو روب د انارو جیلي د انارو مغز چې هغه په میوهجاتو کې موږ د میوهجاتو په استعمال سره مغز جوړو د انارو په اوبو کې پوخ کړو هغه بیا دغه مرحله ده په دې کې پخېږي تاسو وینئ چې په دې کې هېڅ ډول د ګیس بوی او کوم داسې کاربن ډای اکساید موږ تاسې په دننه کې نسي لیدلی چې هغه مضر وي ټوله په بخار باندې موږ دا پخوو بیا دې ټانکۍ دلته انتقالېږي دلته نه بیا خپل ټانکیان تولیدېږي مرکزي کمپنۍ ته انتقالېږي بالکل واقعیت ډېر ښه پروسه مو په لاره اچولې ده ډېره مننه قدرمن پوپل صاحب له ښکلو معلوماتو څخه چې ژوندي خیر اوسې خوشحاله اوسئ قدرمنو لیدونکو تاسې ولیدله چې د انارو میلکو ګروپ چې دی هغه د باور ماشینري انجینرینګ خدماتو په همکاري باندې او د دوی سره په ملتیا باندې دغه نوښت کړی دی او دغه ابتکار یې کړی دی چې دلته په کندهار کې فرغنداب ولسوالۍ کې سرکاري باغ په سیمه کې د انارو د پروسس کارخانه یا کمپنۍ فعاله کړي دا په ټوله کې ډېر ښه زیری دی او ډېر ښه نوښت شوی دی چې زموږ خپل انار زموږ خپل باغداران چې ځینې لارې بندې دي ځینې همسایه هېوادونه لارې را باندې تړلې دي نو بیا مو اقتصاد ته ضرر ورسېږي د هغو دپاره زموږ ځوانو تجارانو زموږ د میلکو ګروپ مشرتابه هغه دغسې نوښت کړی دی چې انار د دې په خپل هیواد کې په خپل ولایت کې او په خپل ولسوالۍ کې ورته پروسس کړي او بېلابېل توکي ځینې جوړ کړي تر څو بیا خلک استفاده ځینې وکړي دلته په زیات شمېر باندې انار راوړل کېږي تاسې وینئ دوستانو چې ډېر زیات شمېر انار یې راوړي دي او دا بیا نو پروسس کېږي نور هم راځي او ماشینري ورته ایښې ده نو بس په دې هیله چې د هیواد اقتصاد او صنعت مو وده وکړي او تجاران لا هم وهڅېږي تر څو په دغه برخه کې پانګونه وکړي او په دغه برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي راسره اوسئ د ځینو نور مسؤلینو سره به هم غږېږو په دغه اړه باندې تاسې مل اوسئ قدرمنو لیدونکو د میلکو کمپنۍ د دغه انار د کارخانې د پروسس خونې مسؤل قدرمن عادل صاحب راسره یو ځای شوی دی عادل صاحب بخیر راسئ مننه خوشحاله اوسئ قدرمن عادل صاحب ځوان یاست زما په عمر به یاست انشاءالله ډېر ښه نوښت مو کړی دی د خپلو باغدارانو دپاره د خپلو باغوانانو دپاره او د خپلو وطني تولیداتو دپاره د وطني حاصلاتو لپاره چې ښه مشینري مو راوړې ده او په دغه برخه کې مو ډېر کار کړی دی که دغه د انارو د پروسس د کارخانې د فعاله کېدو نظر څنګه درته پیدا سو او څنګه مو په دغه برخه کې زړه ښه کوي بسم الله الرحمن الرحیم واقعا چې دغسې ایډیاو ته زموږ په ملک کې ډېر زیات ضرورت شته
الله پاک دې بس زموږ تاسو په فکرونو باندې برکت واچوي. د دغه اصلي هغه کریډیټ چې دی هغه اصلا زموږ د ګروپ رئیس محترم عبدالهادي میا صاحب ته ځي، ځکه دا هغه متشبث میا صاحب دی او ترڅنګ زموږ ټول هغه ټیم د هڅو په نتیجه کې نن موږ تاسو د فابریکې شاهدان او وجه دا ده چې د انارو اوسني حالت دغه کړکېچن حالت ته په کتلو سره او د ګاونډیو هیوادونو د دوی ستم او د دوی خود غرضه پریکړو په نتیجه کې د ترانزیټي لارو د بندولو په نتیجه کې چې زموږ کوم محصولات په بازارونو کې په لیلام شول او زموږ باغداران او بزګران دې ته اړ کړل تر څو خپل باغونه نور وکاږي او د دې صنعت څخه مخ واړوي. نو د دوی د تشویق په هدف باندې ملکو ګروپ غواړي وګڼل چې په دې برخه کې سرمایه‌ګذاري ترسره کړي. تاسو نن ټول شاهدان یاست. بالکل خضرمن عادل صاحب، دا چې تا وویله چې او ټوله خبره هم دي چې ګاونډي لارې راباندې بندي کړي دي، په دغه برخه کې نوښت شوی دی چون دا اوس یوازې د ارغنداو ولسوالۍ دپاره فکر کوم چې یا د ښار د نږدې ولسوالۍ دپاره یې په آینده کې داسې پلانونه لرئ چې دغه پروسه اوږده کړي، لا هم وغځوي د هېواد نورو ولایتونو یا نورو ولسوالیانو ته د کندهار ولایت چې لا هم نور باغونه کور کړي، نور ځایونه کور کړي؟ ستاسو د پوښتنو په جواب کې ستاسو دوه پوښتنې دي. لومړی لارې بندې دي موږ ولې دا رامنځته کړه؟ هدف دا دی چې مخکې دغه د شلف لایف چې و د انارو دا بیخي نه و، نه د دې د ساتلو لپاره کوم ځایونه و، نه د دې د دانې د ساتلو ځای و، نه د دې د اوبو د ساتلو ځایونه موږ درلودل. اوس موږ انار صنعتي کړل، د دې دانه به په صنعتي شکل سره پې کېږي، د دې اوبه په صنعتي شکل سره فریز کېږي او ساتل کېږي. په هغه وخت چې کله دې ته زموږ د خوش وړ تقاضا بازار کې موجوده وه، زموږ باغداران به هغه بازار ته عرضه کوي. لومړی ګټه. او دویمه خبره دا وه چې ولې مو وکړل؟ ځکه مالدارۍ ته د ملکو کمپنۍ خدمات ټوله جنوب غرب حوزه د دې شاهده ده چې ملکو کمپنۍ په دې برخه کې کوم څه کړي. بالکل. او هغه که چیرې زه د ملکو غړی ونه اوسېږم، موږ مخکې له مخکې دا د ملکو تولیدات زموږ لیدونکو ته ښودلي دي، زموږ لیدونکو لیدلي دي. په صفت باندې زه د ملکو کور ودانۍ وایم، ځکه ملکو موږ د تصحیح شوي لبنیاتي تولیدات څخه برخمن کړي دي. اوس دغه رنګه موږ د انارو په دغه برخه کې هم کار کوو. دا د پیل دی، تاسو یې وینئ دغه فقط یو ماډل رامنځته شوی دی چې موږ کولی شو دا غټ کړو او کوچنی کړو. او د دې د پراختیا د اکسټنشن لپاره زموږ داسې یو پلان دی چې موږ په جنوبي غرب کې په خاص ډول په کندهار او هلمند ولایتونو کې موږ 2 لوی او کوچني د شیدو راټولولو مرکزونه لرو. نو موږ به د دې یو ماډل په ټولو مرکزونو کې ایږدو او دغه چون دغه مرکزونه ټوله په ولسوالیو او هغه سیمو کې چې چیرته زراعت هم شته، نو دا به موږ هغو ته ایږدو تر څو هغه د دې ماشینونو سره بلدتیا پیدا کړي او یو وخت به انشاءالله تعالی امید شته چې دوی په دې برخه کې سرمایه‌ګذاري کوي او صنعتي انار به منځته راوړي. ډېره مننه قدرمن عادل صاحب، که په وروستیو کې زموږ لیدونکو یا درنو هېوادوالو باغوانانو زراعت کسانو چې په زراعتي برخه کې کار کوي هغو ته یو لنډ پیغام د یو ځوان او د یو دغسې کارخونې د مسؤل په حیث باندې وړاندې کړي؟ پیغام مو دا دی چې په ټول سره یو سو، که حکومت دی که د اسلامي امارت مشران، د هغو څخه مو غوښتنه دا ده چې ټول ځوانان تشویق کړي او د ځوانانو څخه مو غوښتنه دا ده چې دوی د منفي فکرونو پر ځای مثبتو فکرونو ته کار وکړي. ځکه که چیرې په فکر سي دا کار د یو چا له نظره څخه په یوه نیمه میاشت موده کې دا کار ممکن نه دی. اما موږ ځوانان یو، انرژي لرو، داسې خپل انرژي په کار واچوو، خپل وطن ته کار وکړو او د خپل خوار او ځورېدلي ولس لپاره د خدمت مصدر وګرځېږو. ډېره مننه قدرمن عادل صاحب، خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، دا و د ملکو د انارو د پروسس د کارخونې افتتاح او د دوی هغه معلوماتي کمپنۍ چې موږ تاسو ته معرفي کړل په هېواد کې د ملکو برانډ لا هم قوي سي، لا دې هم غښتلی سي او همدغسې برانډ دې پاته اوسي د هېواد د صنعت او د تجارت د ودې په هیله او زموږ د باغدارانو او د زراعت کسانو د محصولاتو د ښه بازار موندنې په هیله باندې. تر بل پروګرامه چې بیا حاضرېږو، په لوی خدای مو سپارم. ښې چارې ښه وخت.